السلام علیکم، زه مثال الله ملګرو تاسو ته بالکل دغه تصویران ښکاري چې دا ډاکټر فوزیه افغان ده. ډاکټر فوزیه افغان باندې موږ ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې. په ډاکټر فوزیه افغان باندې تقریبا 10-15 ویډیوګانې مخکې هم موږ جوړې کړې دي. ډاکټر فوزیه افغان چې ده نو هغه شانتې بیا میدان ته راووته او هغه شانتې بیا دغه کنځلې کوي او هغه لغړ تصویران چې دي نو هغه لغړې ویډیوګانې کوي. بالکل تاسو ته به د سکرین باندې دغه تصویر هم ښکارو، تاسو ته به د ډسکرپشن نه هم پته لګېدلي چې یاره ډاکټر فوزیه افغان چې دا نو په امریکا کې ژوند کوي او بیا هم د هغه خلکو هغه اډرس اچوي او هغه خلکو په شانتې په امریکا کې ګرځي. خو ډاکټر فوزیه افغان چې دی نو همدغه په پښتو کې ویډیو جوړوي او غواړي چې دغه پښتني جینکۍ چې زه خپل ځان ته راوړم چې څنګه زه کپړې اچوم دغه شانتې دغه پښتنې اچوي. خو زه تاسو پښتنو جینکو ته وایم، دغه خپلو میندو خویندو ته وایم چې آیا دغه جینۍ مه سپورټ کوئ. ولې چې دغه جینۍ کله ویډیوګانې بلاک کړي، کله ویډیوګانې چې دي نو دا نه جوړوي او چې کله نه جوړوي د هغې ویورشپ کم شي، د هغې چې کمپین فالوور چې دي هغه کم شي نو هغه بیا دوباره دغه لغړ اډرس واچوي او دوباره بیا راشي دغه خلکو ته دغه مختلفې کنځلې کوي او دغه په ټیک ټاک ورسره مختلف ګیمونه لګوي. نو زموږ دا ویډیو صرف دې دپاره ده، یو اصلاحي پیغام موږ ورکوو چې یاره زما کومې میندې خویندې زما د اواز ګوري یا کوم وروریان زما د اواز ګوري نو دې ښځې سره مه په ټیک ټاک لایو راځئ او مه دې خلکو ته ښځې ته سپورټ ورکوئ. ولې چې دا ښځه چې دی نو دا مختلفې کنځلې کوي. دا کوم تصویرانې چې لګولي که نه دا کوم تصویرانې ما سایډ له لګولي نو دې ویډیو کې دې مختلف بکواس کړی دی، ډېره غلطه خوله یې خوځولې ده او ډېر څه اډرس یې پکې اچولی دی. نو ما غوښتل چې یاره دغه ویډیو زه د خپلو ملګرو سره شو نه کړم، ولې چې بیا ما او دې کې څه پاتې شو. نو زما دغه یو عاجزانه ریکویسټ دی چې ایا ستاسو زما ویډیو خوښه کېږي نو لایک کړئ، شیر کړئ او د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. ولې چې تاسو ته موږ په ویډیو باندې دونه محنت کوو او همدغه غلط خلک تاسو ته بې نقابه کوو نو لازم ماله سپورټ راکړئ. الله پامان.